بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. تېره ویډیو کې موږ د تنوین او ساکن نون حکمونه شروع کړي وو او په هغې کې مو اظهار ویلی وو چې هغه د تنوین او ساکن نون اول حکم و. نن به انشاءالله دویم حکم وایو چې هغه ته وایي ادغام. تنوین او ساکن نون دویم حکم چې دی ادغام دی. بعضې ملګري تنوین یا ساکن نون نه پیژني. تنوین خو تاسو په دویمه ویډیو کې زده کړی دی. دغه تجوید کلاس چې کله موږ شروع کړی دی دویمه ویډیو کې موږ تنوین ویلی دی تاسو ته چې تنوین څه ته ویلی شي. تنوین دوه زوره دوه زیره دوه پیشو ته ویلی شي. صحیح شوه. کوم حرف باندې چې تنوین راشي هغه ته منون حرف ویلی شي چې دا به انشاءالله په آخره ویډیو کې به وایو. ساکن نون څه ته ویلی شي؟ ساکن نون هغه نون ته ویلی شي چې په کوم نون باندې سکون وي یا غړوندی وي یا جزم وي. سکون، غړوندی، جزم دا ټول یو نوم دی. غړوندی د کوچني دال شکل لري چې کوم د حرف د پاسه لیکل کیږي او حرف د تړلو لپاره ده په یو حرف باندې راځي چې د مخکیني حرف سره دغه حرف وتړل شي. راځئ چې اول ادغام وپېژنو چې د ادغام لغوي معنا څه شی ده او اصطلاحي تعریف د دې څه شی دی. په لغت کې داخلولو ته وایي. ادغام په لغت کې څه ته وایي؟ داخلولو ته وایي. یعنی ادخال شیء فی الشیء، یو شیز په بل شیز کې داخلول دې ته وایي ادغام. او د تجوید د علم په اصطلاح کې داخلول دي د یو توري په بل توري کې په داسې شان سره چې د دواړو نه یو شد لرونکی توری جوړ شي. صحیح شو که نه؟ یو توری په بل توري کې موږ څه کوو؟ داخلو په داسې شان سره چې د دواړو نه یو شد لرونکی توری جوړ شي. ادغام شپږ توري لري: یا، را، میم، لام، واو، نون چې مجموعه یرملون راځي. مثال یې څه شی دی؟ من یفسدو، من یفسدو. صحیح شوه؟ دې کې چې وشو او کوم ځای کې وشو؟ دې کې ادغام وشو. ادغام کوم ځای کې وشو؟ نون ساکن ته تاسو وګورئ، نون ساکن وروسته یا راغله، ځکه یا د یرملون د تورو څخه یو توری دی، د ادغام د تورو څخه یو توری دی. نو موږ دا ویلي چې کله د نون ساکن یا تنوین څخه وروسته یا، را، میم، لام، واو، نون څخه یو توری راشي نو په دې وخت کې ادغام صورت نیسي. دا نون ساکن دا په یا کې مدغم کیږي، له دې څخه یو شد لرونکی توری جوړیږي، نون ورکیږي، میم د یا سره تړل کیږي. من یفسدو چې په دې کې بیا د ادغام یو ډول هم ادا شو. صحیح شو؟ چې هغه اوس لاندې وایو. لنډه طریقه. زه غواړم چې ادغام په لنډې طریقې سره یاد کړم. کله چې د نون ساکن او یا نون تنوین وروسته دا توري راشي ادغام کیږي. بس دا خو ما تاسو ته په مثال کې هم ویلي که نه. کله چې نون ساکن یعنی په نون باندې غړوندی وي یا سکون وي یا جزم وي چې درې واړه یو نوم دی، له دې څخه یا نون تنوین څخه یا چې کوم بل توری وي په هغې باندې دوه زوره وي، دوه زیره وي، دوه پیشه وي، له دغې څخه وروسته یا، را، میم، لام، واو، نون څخه یو توری راشي، دغه وخت کې ادغام صورت نیسي. ادغام ډولونه. ادغام د غنې له لحاظه په دوه ډوله دی. ادغام د غنې د لحاظه په دوه ډوله دی. اول ادغام بلا غنه، یعنی ادغام بغیر د غنې. ادغام بلا غنه څه ته ویلی شي؟ کله چې د نون ساکن یا نون تنوین وروسته لام یا را راشي دې وخت کې ادغام بلا غنه صورت نیسي. که چېرته نون ساکن یا نون تنوین څخه وروسته لام یا را دې څخه یو توری راشي دې وخت کې بلا غنه ادغام صورت نیسي، یعنی دې وخت کې ادغام کیږي خو په دې کې غنه نه کیږي. صحیح شوه؟ مثال یې چې دی ملم، ملم. نون ساکن وروسته لام راغلی. څه مطلب شو؟ نون ساکن ته تاسو وګورئ من کې، ب نون ساکن څخه وروسته ډایرکټ لام راغلی دی. نو په دې وخت کې موږ میم د لام سره وتړل، نون ورک شو، له دې څخه یو شد لرونکی توری جوړ شو. نو میم چې کله د لام سره تړل کیږي ملم دغه شان لوستل کیږي او تلاوت کیږي، یعنی په لام کې غنه نه کیږي، داسې نه کیږي ملم، ملم، دا غلط راځي. صحیح شوه؟ یعنی په دې کې غنه نه کیږي، دې ته وایي ادغام بلا غنه. دویم ډول ادغام مع الغنه. ادغام سره د غنې.
کله چې د نون ساکن یا نون تنوین څخه وروسته د یرملون تورو څخه د شپږو تورو څخه یا میم نون واو راشي د وخت کې ادغام مع الغنه صورت نیسي. یعنی ادغام هم کیږي، د ادغام سره سره غنه هم په دې کې کیږي چې دې ته وایي د ادغام دویم ډول. مثال یې څه شی راتلی شي؟ عن نفس. ګوره عن کې نون ساکن دې څخه وروسته نون راغی چې دغه نون دا په یا میم نون واو کې وجود لري. څنګه باید تلاوت شي؟ عن نفس. ګوره عن دې کې مونږ غنه کوو. صحیح شوه؟ هیله کوم چې دا به ستاسو یاد شوی وي. اوس راځو ادغام په درې ډوله دی. عام طور باندې ادغام دا په درې ډوله باندې کیږي. مخکې خو موږ د غنې د لحاظه ویلې چې ادغام د غنې د لحاظه په دوه ډوله دی چې کوم شپږ توري دي د ادغام هغه چې کله د نون ساکن یا نون تنوین څخه وروسته راشي د هغو څخه یو توری په دې کې ادغام صورت نیسي، بیا هغې کې ادغام مع الغنه او ادغام بلا غنه. دا اوس داسې دی چې په دې کې به د یرملون تورو څخه نور توري وي، نور توري به راځي، خو دې ځای کې به هم ادغام کیږي چې دا عام درې ډوله دي. اول ادغام مثلین. ادغام مثلین څه ته ویلی شي؟ چې دوه یو شان توري تکراري راشي، اول ساکن وي او دوهم متحرک وي، دې وخت کې ادغام مثلین صورت نیسي. ګورم چې کله دوه توري راشي یعنی با راشي، اولنی با ساکنه وي، دویمه با متحرکه وي، نو د اوله با حذف کیږي، دویمه با مشدد ګرځي. بله خبره میم راشي. صحیح ده کنه؟ راځئ مثالونه ګورو. مثلا اذ ذهب. ګوره ذال وروسته ذال راغی، اول ذال ساکن و دویم ذال متحرک و، نو اول ذال په دویم ذال کې مدغم شو، دې ته وایي ادغام مثلین. دویم چې دی ادغام جنسین، چې دوه داسې توري چې د یو مخرج نه ادا کیږي تکراري راشي چې اول ساکن او دوهم متحرک وي. مخرج څه ته ویلی شي؟ مخرج وایي ځای د وتلو ته، یعنی حرف چې د کوم ځای نه ادا کیږي دې ته وایي مخرج. مثال الف. الف دا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ با دا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ د شونډې سره یو ځای کیږي. صحیح شوه؟ همدغه شان د الف څخه والا تر یا پورې چې کوم حروف دي یعنی الف با تا ث جیم دال ذال، تاسو ما په دې کې بعضې ښودلي هم وو، یعنی طوا دال او تا دا د یو مخرج نه ادا کیږي. ادغام جنسین دا د ادغام هغه ډول دی چې کله دوه داسې توري راشي چې د یو مخرج څخه ادا کیږي چې اول ساکن وي او دویم متحرک وي، نو په دې وخت کې دویم حرف هغه مشدد ګرځي. صحیح شوه؟ چې د یو مخرج نه ادا کیږي. ګوره ښه مثلا بسطه. ګوره طوا تا او دال د دې یو مخرج دی. ښه طوا تا او دال د دې یو مخرج دی، نو ګورې ورته بسطه طوا ورکه شوله، سینم تا سره وتاړه، نو څه ورنه جوړ شو؟ بسطه. دویم مثال ته ګوره، دې کې هم تا ساکنه ده، تا څخه وروسته دال راغلی دی، نو طوا تا او دال د دې یو مخرج دی، نو دې کې هم څه وکړو؟ لام هم دال سره وتاړه، تا ورکه شوله. صحیح شوه؟ څنګه هم تلاوت کړه؟ اثقلت دعوا الله. ګورې اثقلت لام دال سره جنګه کړه، اثقلت دعوا الله. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. دریم ډول ادغام متقاربین، چې دوه قریب المخرج توري یو په بل پسې راشي چې اول ساکن او دوهم متحرک وي، نوم نه معلومیږي ادغام متقاربین. ادغام متقاربین چې دوه قریب المخرج توري، دوه داسې توري چې د یو بل سره مخرج نږدې وي، نږدې مخرج توري وي چې په یو بل پسې راشي، اول ساکن وي دویم متحرک وي، دې وخت کې ادغام متقاربین صورت نیسي. مثال یې څه شی کیدی شي؟ قل ربي. ګورې لام او را، لام او را دا دواړه یو بل سره قریب المخرج دي. صحیح شوه؟ په دویم کې ګوره نخلقکم. که ماشومان ته تاسو وګورئ بعضې ماشومان هغه را په ځای لام وایي ځکه چې دا دواړه قریب المخرج دي. دا څنګه ویل کېږي؟ قل ربي. قل ربي نه وایو، قل ربي چې وایو نو موږ تجوید ادا نه کوي، ادغام هم په دې کې ونه کوو. دویم نخلقکم، قاف پسې وروسته کاف راغلی دی، اول قاف ساکن دی، دویم کاف متحرک دی، نو لام د کاف سره تړل کیږي. نخلقکم، نخلقکم نه دی، نخلقکم. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره په تجوید کې په تنوین او نون ساکن حکمونو کې دویم حکم ادغام.